صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قدرمنو دا څو ورځې کېږي د اسلامي امارت او د پاکستاني جمهوریت ترمنځ سختې جګړې روانې دي. ځینې پاکستاني ملایانو په دې اړه ځینې اظهارات کړي دي. غواړم د هغوی د څرګندونو په اړه وضاحت وکړم. قدرمنو له هر څه نه مخکې د دې خبرې وضاحت غواړم چې پاکستان په دې خطه باندې څنګه منځته راغی. قدرمنو له 1526 میلادي نه شروع تر 1850 تقریبا 300 کاله په دې بر صغیر ټوله خطه باندې د مغولو اسلامي سلطنت دا قائم و. په 18مه پیړۍ کې دغه اسلامي ریاست څه کمزورتیاو سره مخ شو. انګریزان دغه زمینه فرصت وموندله، نو ځکه لومړی د تجارتي کمپنیو سوداګرو په بڼه هند ته راغلل چې وروسته د خلکو منځ کې د قومونو ترمنځ د اختلافات اچولو په نتیجه کې په دې وتوانېدل چې اسلامي سلطنت ته شکست ورکړي او په بر صغیر کې خپل انګریزي سلطنت دا قائم کړي. بیا تقریبا 90 کاله دا بر صغیر ټول د انګریزانو تر مستقیم استعمار لاندې و. په دویمه نړیواله جګړه کې چې 1919 نه شروع شوه تر 1945 پورې په دې کې انګریزان له اقتصادي ستونزو سره مخ شول، نو ځکه هغوی له هندوستان نه له بر صغیر نه د خپل ځان ټولولو اراده وکړه. او بل داسې دلته په بر صغیر کې قومي پاڅونونه دا هم شروع شول، نو ځکه انګریزانو فیصله وکړه چې دا بر صغیر په دوه حصو باندې وویشي، دا اوسنی هند او پاکستان. پاکستان خپل بیا دوه برخې کو، یو شرقي پاکستان چې هغه بنګلادیش و او بل غربي پاکستان چې هغه د اوسنی پاکستان ده. د دې غوښتونکی یا بنسټګر هغه محمد علي جناح و. د دغه پاکستان د نظریه محمد علي جناح د مذهب په اړه ویل کېږي چې دا سني و، ځینې وایي چې نه دا شیعه و، ځینې لا وایي چې دا په شیعو کې اسماعیلیه و. اسماعیلیه هغه اهل تشیع دي چې خپل اهل تشیع هم دی کافر بولي. د جناح د حج او د عمرې د سفر په اړه باندې څه تاریخي شواهد نشته. سره له دې چې انګلستان ته 4 وارې سلویلو سفرونه کړي، خو د حج او د عمرې له سفر نه محروم ده. د دې د لمانځه په اړه دقیق معلومات نشته چې د لمونځ کاوه او که نه کاوه. محمد علي جناح څه قسم حکومت منځته راوړ؟ د فدرالي پارلماني جمهوریت جوړ کړل. جمهوریت دا د شریعت له نگاه دا یو کفري نظام ده. خپل جمهوریت خواهان د دې تعریف کوي، وایي جمهوریت it is the government of the people by the people for the people. دا د خلکو حکومت په خلکو باندې د خلکو لپاره. په جمهوریت کې خلک حاکم وي، د خلکو غوښتنې حاکم وي، او دا خپل کفر ده. الله فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ځینې سادهګان داسې فکر کوي چې جمهوریت کې خو د خلکو غوښتنه ده، نو پاکستان کې خو اکثریت خلک غوښتنه کوي چې نظام باید د قرآن او حدیث په بنا وي، نو دا خو بیرته اسلامي شو. قدرمنو همدغه خبر خپله کفر ده، ځکه خو خلکو غوښتنه وکړه چې قرآن او حدیث به حاکم وي. قرآن او حدیث خو حاکم نه سو، د خلکو غوښتنه حاکمه سوه. که دا د خلکو غوښتنه بدله سوه چې قرآن او حدیث به حاکم نه وي، بیا به قرآن او حدیث حاکم نه وي، ځکه خلکو غوښتنه بدله سوه. په دې د دې نه دوکه کېږي چې دلته اکثر خلک دا غوښتنه لري، نو خو د خلکو غوښتنه ته حاکمه وبلله. قرآن او حدیث خو ته حاکم ونه بلل، هغه دې محکوم کړ.